اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. نن غواړم تاسو ته دوې نوې موضوع وړاندې کړم. یوه موضوع ده محیطي دایره او بله موضوع ده محاطي دایره. یوه دایره هغه وخت د یوې منظمې مظله محیطي دایره بلل کیږي چې دغه دایره د منظمې مظله د راسونو څخه تیره شي. دلته څلور منظمې مظلهګانې لرو، البته کوچنۍ او لوی. اول په کوچنیو مظلهګانو غږیږو. که دلته د مثلث منظمه مظله وګورو، د دې راسونو څخه دغه دایره تیره شوې ده، نو موږ ویلی شو چې د دې مثلث لپاره دغه دایره محیطي دایره بلل کیږي. همدغه شان د مربع د راسونو څخه دغه دایره تیره شوې ده، نو ویلی شو چې د مربع لپاره دغه دایره د محیطي دایرې په نوم سره یادیږي. او که دلته وګورو پنځه ضلعي او شپږ ضلعي رنګ شوي چې کومې دي، د دې راسونو څخه هم دغه دایرې تیرې شوي دي، نو موږ ویلی شو چې د دې هم دغه دایرې محیطي دایرې بلل کیږي. د مثلث لپاره محیطي دایره هغې دایرې ته ویل کیږي چې د مثلث د راسونو څخه تیره شي. لکه په دې ځای کې مې یادونه وکړه چې د مثلث د راسونو څخه دغه دایره تیره شوې ده، نو دغه دایره د مثلث محیطي دایره بلل کیږي. یاد ولرئ زده کوونکو چې په محیطي دایره کې د مثلث د عمودي ناصفونو طاقتونو ته په خپله د محیطي دایرې مرکز بلل کیږي. بله موضوع چې ده هغه محاطي دایره ده. یوه دایره هغه وخت د منظمې مظله محاطي دایره بلل کیږي چې دغه دایره د منظمې مظله د زلو سره مماس وي. په دې ځای کې دغه لوی منظمې مظلهګانې چې دي، لکه مثلث، مربع، پنځه ضلعي، شپږ ضلعي، د دې ټولو منظمو مظلهګانو د زلو سره دغه دایره مماس ده. که هر شکل وګورئ تاسو ته د مماس ټکي ښکارېدلی شي. دغه د دایرې او د لویو منظمو مظلهګانو ترمنځ شریکې نقطې دي. نو ځکه ویلی شو چې دغه ټولې دایرې چې دلته شته د لویو منظمو مظلهګانو لپاره د محاطي دایرې حیثیت لري یا د محاطي دایرو حیثیت لري. د مثلث لپاره که تعریف ورته وکړو، دغسې وایو چې یوه دایره هغه وخت د مثلث محاطي دایره بلل کیږي چې د مثلث د زلو سره هغه مماس وي. لکه په دې شکل کې دغه لوی مثلث که پام کې ونیسو، د دې درې واړو زلو سره دایره چې کومه ده مماس ده، نو موږ ویلی شو چې د دې لوی مثلث دغه دایره محاطي دایره بلل کیږي. او د دې لپاره هم یوه خبره تاسو په یاد ولرئ چې په محاطي دایره کې د یوه مثلث د ناصف الزاویه خطونو د طاقتونو ته د دې مثلث د محاطي دایرې مرکز بلل کیږي. د مثلث لپاره باندنۍ محاطي دایره هم دلته تعریف شوې ده. دغسې تعریف کیږي د دې لپاره چې یوه دایره هغه وخت د مثلث باندنۍ محاطي دایره ده چې هغه دایره د مثلث د یوې زلې سره مماس وي او د نورو دوو زلو د امتداد سره مماس وي. که دلته وګورو د مثلث د یوې زلې سره مماس ده دایره، او همدغه شان د ای بي او د ای سی زلو د امتداد سره هم دایره یوه شریکه نقطه لري، یعنې ورسره مماس ده. نو موږ ځکه ویلی شو چې دغه دایره د ای بي سی مثلث باندنۍ محاطي دایره بلل کیږي. زده کوونکو درس یې همدومره بس وي. تر بیا ښې چارې.